د ژوند لار. د نور جلوی دی زلی دی اوری دی پمینا، د نور جلوی دی زلی دی اوری دی پمینا، لکارڑی لڑی چلی بابای دی پمینا، د نور جلوی دی زلی دی اوری دی پمینا، لکارڑی لڑی چلی بابای دی پمینا، لکارڑی لڑی چلی بابای دی پمینا. داستا و حسن سسپوز مئی گون تپغاش ولاڑا، داستا و حسن سسپوز مئی گون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، زموږ یو مسلمان ورور او یوه مسلمانه خور هله کولی شي چې ځان له ګناهونو څخه وساتي چې هغه د خپلو غړو ساتنه وکړي، د خپل د زړه ساتنه وکړي. الله رب العزت په صورت اسرا کې 36 آیت کې فرمای: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله محمد رسول الله ته وایي پیروي مه کوه د هغه څه چې تا ته پرې پوهه نشته. بېشکه غوږ یعنې قوې سامعه او سترګه یعنې قوې باصره او زړه چې د فکر او سوچ کولو قوت لري له دې ټولو څخه پوښتل کیږي. همدارنګه رب العزت په صورت اعراف کې په 109 آیت کې فرمایي: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله فرمای په تحقیق سره موږ د دوزخ لپاره ډیر له پیریانو او انسانانو نه پیدا کړي دي، یعنی هغه خلک چې د خپل عمل په انجام سره دوزخیان وګرځېدل. دا ځکه چې هغوی لره زړونه شته دی، د حق پوهېدل ورباندې نه کوي. هغوی لره سترګې شته خو د حق لیدل پرې نه کوي. هغوی لره غوږونه شته خو د حق اوریدل ورباندې نه کوي. دغه خلک د څارویو په څیر دي، بلکې له هغوی څخه هم زیات بدتر دي. همدارنګه رب العزت په صورت قاف کې په 29 آیت کې فرمایي: ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بېشکه چې په دغه قرآني کیسو او آیتونو کې پند او نصیحت دی د هغه چا لپاره چې بیدار او پوهیدونکی زړه ولري او یا د زړه په حضور سره غوږ کیږدي د حق اوریدو ته. همدارنګه الله رب العزت په صورت نور کې په 30 او په 31 آیتونو کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
الله وایي مؤمنانو ته ووایه چې نظرونه ښکته کړئ، پردیو ښځو ته مه ګورئ او خپلې شرمګاوې له بدکاري څخه وساتئ. همدارنګه مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ، له نامحرمو خلکو له لیدلو څخه نامحرمو ته مه ګورئ او خپلې شرمګاوې له بدکاري څخه وساتئ. همدارنګه الله رب العزت په صورت اسرا کې بیا فرمایی ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله وایي تګ مه کوه په ځمکه کې په تکبر سره، بېشکه چې ته به نه ځمکه څیرې کړې په دربولو د پښو، چې کومه پښې په ځمکه دربوې په دې باندې به ځمکه چیرې نه کړې، او نه به د غرونو څوکو ته ورسیږې په اوږدولو د خپل غاړې او د خپل سر سره. همدارنګه الله رب العزت په سورة اسرا کې 53 آیت کې فرمایی وقل لعبادي یقولوا التي هي احسن، او زما بندگانو ته ووایه چې داسې څه دې ووایي چې غوره او سمه ویناوي. نو قدرمنو اوریدونکو، په دې آیتونو کې الله رب العزت د زړه، غوږونو، سترګو، ژبې، شرمګاه او داسې نورو غړو په ساتنه باندې تاکید کړی دی تر څو یې انسان د ګناه په کار کې استعمال نه کړي. همداراز د دې څرګندونه کړې ده چې ډیر پیریان او انسانان دوزخ ته د زړه، سترګو او غوږونو د بېځایه استعمال له امله داخل شول، او الله رب العزت به د دغو حواسو په اړه پوښتنه کوي چې ای انسانه تا دا په څه کې استعمال کړي ول؟ نو د انسان زړه او نور غړي ډیر اهمیت لري. که چیرې بنده د خیر په کار کې استعمال کړي کامیاب بشي، او که د شر په کار کې استعمال کړي نو له ناکامي، هلاکت او بدبختي سره به مخ شي. غوږ الله درکړی دی چې په دې غوږ باندې ته حق ته غوږ باسه، په دې باندې حق واوره، قرآن واوره، دینی وعظ و نصیحت واوره، د رسول الله ارشادات واوره. که داسې دې استعمال ک نو الله به دې جنت ته داخل کړي، الله به دې د ګناهونو نه وساتي. که خدای مکړه په دې باندې د فساد، فحشا، موسیقي او منکرات اوریدل، نو الله رب العزت به د دې حواسو په اړه درنه پوښتنه کوي. هلته به بیا رب ته څه ځواب وایي؟ همدارنګه سترګې او ژبه او شرمګاه. بس رب العزت دې زموږ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې دوی د خپلو غړو او د خپلو حواسو ساتنه وکړي تر څو یې رب العزت له ګناهونو نه وساتي او الله یې په نیکه لار او په مستقیمه لار باندې روان کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ارشاداتو کې د زړه او بدن د نورو غړو اهمیت څرګند کړی او د هغې په ساتنه باندې خاص تاکیدات کړي تر څو په دې طریقه سره بنده د ګناه له کارونو څخه وساتلی شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی خبردار، تنبیه ورکوي، په بدن کې یوه ټوټه د غوښې ده چې هغه کله سمه شي نو ټول بدن سم شي، او که هغه کله خرابه شي نو ټول بدن به خراب او فاسد شي. بیا وایي خبردار هغه زړه دی، الله وهي القلب. همدارنګه د ژبې او د لاسونو د حفاظت په اړه په حدیث کې راغلی دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوي د حدیث حضرت ابو موسی اشعری دی. هغه فرمایي ما وویل یا رسول الله کم مسلمان غوره دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده. هغه مسلمان غوره او بهتره دی چې نور مسلمانان یې د ژبې او لاس له ضرر څخه سالم پاتې وي. همدارنګه د ژبې او د شرمګاه د ساتنې په اړه محمد رسول الله فرمایي، د بخاري او د مسلم حدیث دی،
څوک چې ماته د دوو ژامو ترمنځ یعنی د ژبې او د دوو پښو ترمنځ یعنی د شرمګاه د ساتنې ضمانت راکړي نو زه ورته د جنت ضمانت ورکوم. که د خپل ژبه دې د حق په وینا باندې پرانستې وه، په رښتینولي او په صداقت باندې پرانستې وه، په دعوت او په تبلیغ باندې دې پرانستې وه، محمد رسول الله تا ته د جنت ضمانت کوي. او که خدای مکړه ژبه دې په شکنځلو، په تهمتو، په غیبتو، په نارواو باندې پرانستې وه، نو ستا لپاره بیا د محمد رسول الله له طرفه د جنت ضمانت نشته دی. همدارنګه که دې ځان د اخلاقي فساد نه وژغوره، رسول الله تا ته د جنت ضمانت کوي. او که خدای مکړه په نارواو، په حرامو، په زنا او په فحشا باندې اخته وې، بیا ستا لپاره د جنت ضمانت نشته دی. علامه ابن قیم په خپل کتاب کې غاصة اللهفان فی مصاید الشیطان په دې کې لیکي د انسان د ژوند دغه لویه پانګه سترګې، غوږونه، خوله، شرمګاه، لاسونه او پښې د کامیابي او د ناکامي سپرلی ده چې په اهمال او نه ساتنې سره یې له تباهي سره مخ کېدل دي او په ساتنې سره یې کامیابي او نجات حاصلول دي. نو رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل د زړه ساتنه، د خپلو د غوږونو ساتنه، د خپلو سترګو ساتنه، د خپلو د ژبو ساتنه او همدارنګه د شرمګاهو ساتنه وکړو چې الله مو د ګناهونو نه وساتي او الله مو جنت ته داخل کړي. لومړی د زړه ساتنه. الله رب العزت په سورة شعراء کې 88 او 89 آیت کې فرمای یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. په هغه ورځ یعنی په ورځ د قیامت کې چې نه به شتمنۍ او مال او نه زامن او اولاد ګټه رسوي مګر هغه څوک چې په روغ او سالم زړه باندې راتګ وکړي. چا چې په روغ او په سالم زړه باندې راتګ وکړه هغه به فایدمن او کامیاب وي. امام ابن رجب حنبلی په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې لیکي روغ او سالم زړه هغه دی چې له ټولو آفتونو او بدیو څخه پاک وي. دا هغه زړه دی چې د الله په محبت باندې آباد وي. ټول هغه کارونه خوښوي چې الله ته خوښ وي، له الله څخه ویره لري او له هر هغه کار څخه لرې کیږي چې الله یې نه خوښوي. ځکه محمد رسول الله فرمایي الله ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار په بدن کې یوه ټوټه د غوښې ده چې هغه کله سمه شي نو ټول بدن سم شي او که هغه کله خرابه او فاسده شي نو ټول بدن به خراب او فاسد شي. خبردار چې هغه زړه ده. د دغه حدیث په شرحه کې امام ابن رجب حنبلی رحمه الله وایي له حرامو او مشتبه کارونو څخه د بنده ډډه کول د هغه د زړه حرکت د سمون په اندازه وي. که چیرې د یو بنده زړه روغ وي، په زړه کې یوازې د الله مینه ځای ولري، هغه څیز سره محبت کوي چې الله یې خوښوي او له هغه څه ویره لري چې الله یې بد ګڼي، نو د هغه نور ټول غړي به سم او اصلاح وي. او که چیرې د یو بنده زړه فاسد او خراب وي، د هوس پیروي کوي او د خواهشاتو پسې تلل ورباندې واکمن او غالب وي، نو په دغه صورت کې به د هغه د بدن د ټولو غړو حرکتونه فاسد او ناوړه وي. نو په همدې بنسټ ویلی شو چې زړه د غړو پادشاه دی
او نور ټول غړي د هغې لښکر او پیروان دي، نو که چیرې پادشاه نیک او سم وي لښکر هم نیکان او اصلاح وي، او که پادشاه بد او فاسد وي نو لښکر هم بدان او رنګکاري وي. الله دې زموږ زړونه اصلاح کړي، چې کله مو زړه اصلاح شه الله رب العزت به زموږ د بدن نور غړي هم اصلاح کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به مو واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سویدی دزلا خوشی هم خندیدی پو مینا لکه رڑی رڑی چلی بباہدی پو مینا دنور جلوی دی دنور جلوی دی زلی دی اوری دی پو مینا دنور جلوی دی زلی دی اوری دی پو مینا لکا رڑی رڑی چنی باباہی دی پو مینا دنور جلوی دی زلی دی اوری دی پو مینا لکا رڑی رڑی چنی باباہی دی پو مینا لکا رڑی رڑی چنی باباہی دی پو مینا داستا و حسن سسپوز مئی گون سپغاش ولاڑا داستا و حسن سسپوز مئی قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې لیکي په نورو مخلوقاتو باندې د انسان شرافت او عزت د الله رب العزت د معرفت د استعداد پر بنسټ باندې دی، چې د معرفت او پیژندنې دغه توانایي په زړه کې ده نه په نورو غړو کې. نو زړه د الله تعالی پیژندونکی، هغه ته عمل کوونکی او هغه طرف ته کوشش کوونکی دی او نور غړي یې پیروان او خادمان دي. زړه د انسان په غړو کې داسې تصرف لري لکه پادشاهی چې په خپل رعیت او یا یې بادار په خپلو مریانو او غلامانو لري. همداراز زړه د هغه کاریګر په څیر دی چې د خپل کار او کسب آلت څرنګه وغواړي هماغسې استعمالوي. بیا هم امام غزالی صاحب په خپل بل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې کې لیکي کله چې ما د زړه په اړه غور او فکر وک نو داسې 15 حالتونه مخې ته راغلل چې پرته له زړه څخه بل څه ته نه رسیږي. اول همدا زړه دی چې د لوی دښمن یعنی د شیطان هدف وي. شیطان همیش غواړي چې همدې ته راشي او خپل خرطوم ورباندې ولګوي، او همدا زړه دی چې یا خو پکې د شیطان له پلوه وسوسې اچول کیږي او یا د ملائکې په واسطه پکې د نیکو خبرو الهام او ښودنه کیږي. دویم د زړه کار او فعالیت زیات وي، ځکه چې عقل او حواس دواړه په همدې کې موجود دي چې د دواړو لښکرې د یو بل په مقابل کې همیش په ټکر او جګړه بوختې وي. دریم عوارض او خاطرات زړه ته د غشو په څیر را روان وي. شپه او ورځ د باران په شام ورباندې وریږي، هیڅ ورڅخه نه پرې کیږي او نه یې انسان د بندېدو توانایي لري. څلورم د زړه علاج سخت دی، ځکه چې هغه له تا څخه پټ او غایب دی. هیڅ به دې فکر نه وي چې کومه ناروغي او یا آفت به ورته په پټه راغلی وي، نو ځکه خو د هغه په ساتنه کې ژور نظر، سخت ریاضت او کوشش ته اړتیا ده. پنځم لکه څرنګه چې زړه ته آفتونه په بیړه سره راځي، همدارنګه بدلون هم پکې په بیړه او سرعت سره پیدا کیږي، چې په دې بنسټ ویل شوي دي زړه له جوش وهونکي دیګ څخه هم زیات په چټکۍ سره بدلیږي، او په عربي ژبه یې په قلب باندې د نومولو وجه دا ده چې اوړي را اوړي په یو حالت باندې نه پاتې کیږي. نو الله رب العزت دې زموږ زړونه اصلاح کړي، چې زموږ د زړونو په اصلاح باندې الله زموږ د بدن نور غړي اصلاح کړي. امام غزالی صاحب په احیاء العلوم کې لیکي د بصیرت خاوندان
او هغه خلک چې د قرآن کریم له رڼاګانو څخه رڼا اخیستونکي وي په دې باندې پوهیږي چې د هر روغ زړه عمل الله ته مقبول دی. همدارنګه روغ زړه لرونکی بنده به د الله په ګاونډ او د الله په قرب کې په نعمتونو کې وي او د دې استعداد به پکې پیدا شي چې په آخرت کې په خپلو همیشنیو سترګو باندې د الله رب العزت دیدار وکړي. دغسې خلک په دې باندې باور لري چې زړه په فطرت کې روغ او سالم پیدا شوی او هر ماشوم په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي، خو کله چې په زړه باندې د ګناهونو لوخړې راپرېوځي، ناروغې کړي، خیری پکې پیدا شي چې بیا دې ته اړتیا وي تر څو د ګناه خیری د پښیمانتیا په اور باندې وسوځولی شي. او لکه څرنګه چې د ورځې رڼایي د شپې تیاره ختموي، همداسې د نیکیو رڼایي د ګناهونو تیارې له منځه وړي. دا ځکه چې تیارې د رڼا سره د پاتې کېدلو توان نه لري، او لکه څرنګه چې خیری او نجاست د صابون له صفایي سره نشي پاتې کېدلی. او د انسانانو د پادشاه خاصیت دا وي چې چټله جامه نه اغوندي، نو همدارنګه د کائناتو پادشاه هغه زړه چې په هغه کې تیاره وي، هغه زړه چې په هغه کې خیره وي، هغه نه مني او نه ورته په خپل ګاونډ کې ځای ورکوي. او لکه څرنګه چې په چټلو ځایونو او ګنده کارونو سره جامې ګنده کیږي، نو همدارنګه ناروا شهوتونه زړه ګنده کوي. او که چټلي او ګندګي په ګرمو اوبو او صابون سره لرې کیږي، نو ګناهونه د پښیمانتیا په اوښکو سره محوه کیږي، چې په دې توګه الله تعالی ته یوازې پاک او صفا زړه مقبول دی. نو معلومه شوه چې د انسان کامیابي د زړه او د نفس په تزکیه کې ده. نو باید چې انسان د خپل زړه له تزکیې څخه غافل نشي. الله فرمایي قد افلح من زکاها، هغه څوک خامخا کامیاب شو چې خپل ځان او زړه یې پاک که. الله دې زموږ زړونه پاک کړي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. محمد رسول الله فرمای د بنده ایمان تر هغه سم او مستقیم نه دی تر څو چې زړه سم نه وي. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. امام ابن رجب حنبلی په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې لیکي د ایمان سموالی د غړو او جوارحو په سموالي باندې رامنځته کیږي، او غړي هله سم ګرځي چې کله زړه سم او مستقیم وي. او د زړه استقامت دا دی چې د الله تعالی د محبت او د هغه د اطاعت په مینه باندې آباد وي او د ګناهونو له کرکې او نفرت څخه ډک وي. حسن بصري رحمه الله یو چاته وویل د زړه علاج او درملنه دې وکړه، بېشکه چې د الله غوښتنه له خلکو څخه د هغوی د زړونو اصلاح کول او سموالی دی. معنا دا چې د الله تعالی غوښتل شوي څیز له بندګانو څخه د دوی د زړونو اصلاح ده، او زړه تر هغې نه اصلاح کیږي تر څو چې پکې د الله پیژندنه، د هغه عظمت، د هغه محبت، له هغه څخه ویره، هغه ته امید او پر هغه باندې بروسه او اعتماد کول نه وي مستقر شوي، چې همدا د الله تعالی د یووالي او توحید حقیقت او د لا اله الا الله معنا ده. د زړه کوږوالی او ښویېدل د انسان لپاره ډیر خطرناک دي. په هغې کې معمولي قساوت او سختوالی پیدا کیدل او په ډیره کمه اندازه یې بې له الله بل چاته میلان کول نعوذ بالله هم په کفر باندې تمامیږي. تاسې نه ګورئ چې د ابلیس لعنتي کیدل د هغه د زړه د هغه د کبر په سبب و چې د کفر په شکل سره راښکاره شو. همداراز د بلعم بن باعوره له حق څخه انحراف د زړه هوس لره په پیروي کولو سره و. همدا وجه ده چې د الله د خاصو بندگانو زیاته اندېښنه او غم د خپلو زړونو په اړه وي او ټوله پاملرنه یې د هغې سمولو او اصلاح ته وي، لکه څرنګه چې الله رب العزت د هغوی په وصف کې فرمایي یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هغوی ویریږي له هغې ورځې څخه چې زړونه او سترګې پکې له ډیره هیبته اوړي را اوړي. الله دې زموږ زړونه سم کړي
خو د زړه نیغوالی او استقامت په دوه شیانو سره رامنځته کیږي. دا به انشاءالله اورو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سپوږمۍ ګل ته په غاښ ولاړه، دا ستا وه حسن ته سپوږمۍ ګل ته په غاښ ولاړه، د ستورو اوښکې له سترګو تویېدې په مینه، د ستورو اوښکې له سترګو تویېدې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه، د نور جلوې دې ځلېدې او اورېدې په مینه، د نور جلوې دې ځلېدې او اورېدې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه. ټول اسمانونه سینګار شوي د ښکلا په وړانګو، ټول اسمانونه سینګار شوي د ښکلا په وړانګو، ته د ښایست پر براق ستوروې ورختې په مینه، ته د ښایست پر براق ستوروې ورختې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه، د نور جلوې دې ځلېدې او اورېدې په مینه، د نور جلوې دې ځلېدې او اورېدې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه، لکه رڼې رڼې چینې به بهېدې په مینه، چې ازادي له میلاسه یو ځای اعلان شوه، چې ازادي له میلاسه یو ځای اعلان د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، هغه څه و چې زموږ مور او پلار آدم او بیبي حوا یې له جنت څخه چې د خوشحالي، نعمتونو او راحتونو کور دی، د دنیا کور ته چې د خفګان، ستونزو او تکلیفونو کور دی راوویستل. ولی ابلیس له آسمان څخه ځمکې ته راوغورځول شو، لعنتي وګرځېد، د الله رب العزت له رحمت څخه بې برخې شو، شکل بدل، باطن تباه شو. الله ته د نږدېوالي په ځای د هغه له رټنې او لرېوالي سره مخ شو، او د هغه د تسبیح او تقدیس ویلو په ځای د کفر او شرک په دام کې ونښتلو.
د نوح علیه السلام په زمانه کې د ځمکې د مخ اوسیدونکي په څه سبب د اوبو طوفان غرق کړل؟ هغه کوم څیز و چې د هغې په وجه د عادیانو په قوم تیز باد راولګېد، په ځمکه یې وویشتل، تباه یې کړل او د خرما د پریوتو ډډونو په څیر یې وګرځول. د څه له امله د سمودیانو په قوم چیغه وشوه، د هغوی زړونه یې وچول او له مخې تباه شول. په څه سبب باندې د صدوم قریه چې په هغه کې د لوط علیه السلام قوم اوسېده د اسمان پورې اوچته شوه او بیا را اړولې سرچپه راوغورځول شوه او د هغو خلکو د پاسه د کاڼو باران وشو. په څه وجه د مدین په خلکو د سوري په شکل د وریځې عذاب راغی او ورڅخه پرې اور راښکته شو. هغه څه شی و چې له امله یې فرعون او د هغه قوم په دریاب کې ډوب او غرق شو. ولې قارون سره د کور شتمنۍ او کورنۍ په ځمکه کې ښخ شو؟ د څه شي په وجه پر بني اسرائیلو باندې بیلابیل آفتونه را پرېوتل؟ کله به ووژل شول، کله به بندیان شول، کله به کورونه وران شول او کله به ظالم پادشاه پرې مسلط شه او کله به له خپل وطن څخه جلا شول. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، د دې ټولو پیښو او عذابونو سبب ګناهونه ول. الله رب العزت په خپل کلام کې د دې څرګندونه کړې چې د تاریخ په اوږدو کې د ولسونو او قومونو د تباه کېدو علت او سبب له الهي احکامو څخه د هغوی سرغړونه وه. کله چې هغوی الهي دین ته غاړه کېنښودله او د خپلو پیغمبرانو علی نبینا و علیهم السلام مخالفت یې وکړه، نو الله رب العزت په بیلابیلو عذابونو سره دا قومونه تباه کړل. په سورة عنکبوت کې انشاءالله په 40 آیت کې الله رب العزت فرمای فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله رب العزت فرمای دوی هر یو مو په سبب د خپلو ګناهونو ونیول. له دوی څخه مو په ځینو باندې باد مسلط که لکه عادیان، ځینې چیغې ونیول چې زلزله ورباندې وشوه لکه سمودیان او د مدین خلک. په ځینو باندې مو ځمکه ښکته کړه لکه قارون او ملګري، او ځینې مو د اوبو په طوفان سره غرق او ډوب کړل لکه د نوح علیه السلام قوم او فرعون سره د لښکرو. الله رب العزت په دوی باندې ظلم او تیری نه و کړی چې تباه یې کړل، بلکې دوی په خپله پر ځانونو په ګناه کولو سره تیری او ظلم کول. نو ګناه ده د الله رب العزت د حکمونو او د الله د اوامرو نه سرغړونه ده چې په موږ باندې د الله عذاب بیا راښکته کیږي. ځکه مخکینی قومونه چې څومره الله رب العزت تباه کړي، په هغوی باندې خپل قهر او غضب را نازل کړی. د دې ټولو پیښو او عذابونو سبب د هغوی ګناهونه ول. که نن موږ هم الله ته رجوع ونه کړو، خپل ګناهونه پرې نږدو او رب ته تضرع او عاجزي ونه کړو، د همدغو ګناهونو له وجې به الله په موږ باندې هم عذاب نازل کړي. نن تاسې ووینئ چې چیرته مسلمان دی په هغه باندې د الله قهر نازل دی. لوی لامل یې دا دی چې دې مسلمان د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه سرکشي کړې، هغو ته یې شا کړې. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې لیکي اعلم ان توبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا فمعرفة الذنوب إذن واجب. امام غزالی صاحب لیکي په دې پوه شه چې توبه د ګناه پرېښودل دي.
او د یو شي پرېښودل تر هغه پورې ممکن نه دي تر څو چې ونه پیژندل شي. او کله چې توبه ویستل فرض دي نو هغه څه چې بې له هغې ورته رسېدل نه کیږي هم فرض دي، فلهذا د ګناهونو پیژندل هم فرض دي. توبه څه ته وایي؟ د ګناه پرېښودلو ته. او موږ او تاسو به دا ګناه هله پرېږدو چې ګناه وپیژنو چې ګناه څه ته وایي. نو د دې لپاره چې ګناه وپیژنو، توبه ورڅخه وباسو او ځانونه ورڅخه وساتو، نو غواړم په دې خپرونه کې د مهمو اړخونو څېړنه او څرګندونه وکړم. امام غزالی رحمه الله د ګناهونو تعریف داسې کوي: الذنوب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالی فی ترک او فعل. هر هغه څه چې په پرېښودلو او یا کولو یې د الله رب العزت د امر او حکم مخالفت وي، هغه ګناهونه بلل کیږي. ګناهونه د الله رب العزت د امر او حکم مخالفت دی. برابره خبره ده چې ثبوت یې په قرآن کریم کې وي او یا د محمد رسول الله په سنتو کې. د الله رب العزت حکم او امر دوه اړخه لري، پرېښودل او کول. نو د هر هغه کار پرېښودل چې الله رب العزت په خپل کتاب کې یا د خپل استازي محمد رسول الله په واسطه امر کړی وي، او هر هغه کار ته راتګ چې د الله په کتاب او د رسول الله په سنتو کې منع شوي وي، که هغه پټ وي او یا ښکاره، ګناه بلل کیږي. د مثال په توګه لمونځ چې د الله امر دی، پرېښودل او یا نه کول یې ګناه ده. د شرابو څکل الله منع کړي دي، نو هغې ته راتګ د الله د حکم نافرمانی ده. کبر، حسد او نفاق داسې ګناهونه دي چې د انسان باطن پورې اړه لري او پټ ګناهونه بلل کیږي. نو علما لیکي چې د مختلفو اړخونو پر بنسټ ګناه بیلابیل ډولونه او اقسام لري، چې غواړم ځینې تاسو ته واضح کړم. الله رب العزت په سورة انعام کې فرمایي: وذرو ظاهر الاثم و باطنه، او پرېږدئ ښکاره او پټه ګناه. نو امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت لاندې لیکي: الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة امر الله فيما امر ونهى. امام قرطبي لیکي ظاهري ګناه هغه ده چې په بدن باندې د الله د حکم مخالفت وشي، او باطنی ګناه هغه ده چې په زړه سره د الله رب العزت د امر او نهي خلاف وشي. نو یوه پټه ګناه ده او بله ښکاره ګناه. نو له الهي ښوونو څخه هغه سرغړونې چې د انسان په ظاهري حرکاتو باندې ترسره کیږي، لکه د مسلمان وژنه، غیبت کول، دروغ ویل او داسې نور ښکاره ګناهونه دي، او هغه چې د نفس د داخل او یا زړه پورې اړه لري، لکه لویي، کبر، حسد، ځان ښودنه، ریا، منافقت او داسې نور باطني ګناهونه بلل کیږي. الله دې موږ د ظاهري او باطنی ګناهونو د دواړو نه وساتي، ځکه الله وایي وذرو ظاهر الاثم و باطنه، ښکاره او پټه ګناه دواړه پرېږدئ. همدارنګه صفتونو ته د نسبت ورکولو په بنسټ ګناه بیلابیل ډولونه لري. یعنې په دې اساس چې د ګناه نسبت او اضافت د بنده فعل ته وشي او ولیدل شي چې دا ګناه د بنده کم صفت پورې اړه لري او په بنده کې د کولو لپاره کومه غریزه را وپارېدله. امام غزالی رحمه الله فرمای په احیاء العلوم کې لیکي د ګناه راپارېدل او منځته راتلل د بنده په څلورو صفتونو او غریزو کې خلاصه کیږي. د ربوبیت صفتونه، شیطانی صفات، حیوانی صفات او د څیرونکو زناورو صفتونه. د ربوبیت صفتونه دا هغه صفتونه دي چې یوازې د خالق سره ښایي او له بنده سره مناسب نه دي، لکه لویي کول، فخر او ویاړ کول، ځان زورور ګڼل، د ستاینې او مدحې سره مینه لرل، د خپل ځان په وړاندې د خلکو عاجزي او زاري خوښول او په خلکو باندې د غلبې او ځواکمن کېدلو دعوه کول، لکه څرنګه چې فرعون به ویل انا ربکم الاعلی. شیطانی صفتونه
د انسان په نفس کې د هغو صفتونو او غریزو راپورته کیدل چې شیطان ورباندې موصوف دی، لکه حسد کول، حیله جوړول، په فساد باندې امر، دوکه کول، خیانت او نورو ته تاوان اړول، منافقت او بدعاتو او گمراهیو ته خلک رابلل. حیواني صفتونه، هغه صفتونه چې په څاروو کې ډیر لیدل کیږي، لکه ډیر خوراک کول، د شرمګاه او ګیډې د شهوتونو پوره کول خپل مقصد ګرځول، چې بیا په دغه صورت کې انسان په زنا، لواطت، غلا، د یتیم مال خوړل او په ناروا سره په مال ذخیره کولو کې هیڅ دریغ نه کوي. څلورم، د څیرونکو زناورو صفتونه. په انسان کې داسې غریزه راپارېدل چې له امله یو بنده په نورو باندې قهر او غصه وکړي، څوک ووهي، چاته شکنځلې وکړي، څوک ووژني، د خلکو مالونه تلف کړي او داسې نور. نو په حقیقت کې دغه ذکر شوي صفتونه او غریزې د ګناهونو بنسټونه او سرچینې دي. له همدې سرچینو څخه د انسان اندامونو ته ګناهونه رابهیږي چې ځینې د انسان زړه ته ننوځي، لکه کفر، بدعت، نفاق یا خلکو سره حسد کول، ځینې سترګو او غوږونو ته راځي، ځینې ژبه پورې نښلي، ځینې له ګیډې او شرمګاه څخه تاویږي، ځینې لاسونو او پښو ته ورځي او ځینې ټول بدن ته خپریږي. الله رب العزت دې د دې ګناهونو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. په دې هکله به نور هم واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ژوند د طوفانونو عزم او طوفانونو عزم او طوفانونو عزم. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه یوه لویه ګناه ده او بله وړه ګناه. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 1 آیت کې فرمای: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. که له لویو ګناهونو چې ورڅخه منع کړي شوي یاست ځانونه وساتئ، نو واړه ګناهونه به مو معاف کړو او ډیر ښه ځای د ورتلو جنت کې به مو داخل کړو. په دې آیت کې مراد له سیئات څخه صغیره ګناه ده چې الله وایي ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. همدارنګه الله رب العزت په سورة نجم کې فرمای: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او قبیحو کارونو څخه ځانونه ساتي، پرته له وړو ګناهونو یا د زړه ارادې چې ورڅخه کیږي. نو په دې آیتونو کې د ګناه 2 قسمونه ثابت شول، چې یوه کبیره ګناه ده او بله صغیره. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګڼو احادیثو نه هم د ګناه 2 قسمونه ثابت کیږي چې یوه کبیره ده او بله صغیره. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 5 وخته لمنځونه او له یوې جمعې لمونځ څخه تر بلې جمعې لمونځ پورې او د روژې میاشت تر بلې روژې پورې هغه ګناهونه محوه کوي چې په منځ کې شوي وي. هدف واړه ګناهونه کله چې بنده له غټو ګناهونو څخه ځان وساتي. نو الله رب العزت دې موږ ته د داسې اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې رب العزت موږ د غټو او د وړو ګناهونو څخه وساتي. او کومو ورونو نه چې کبیره ګناهونه ترسره شوي دي یا خویندو نه، الله رب العزت دې هغو ته د توبې توفیق ورکړي تر څو د خپل عاجزي لاسونه رب ته پورته کړي، رب ته رجوع وکړي او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړي. او په دې باندې باید پوه شو چې د ګناهونو عمده سببونه 3 دي. اول غفلت، دویم شهوت، دریم غضب، چې له دې 3 څخه نور ګناهونه سرچینه نیسي او په خاصه توګه کله چې د شهوت او غضب په قوت کې بې اعتدالي راشي. او ټول ګناهونه که هغه واړه دي که غټ، یعنی که صغیره دي که کبیره، دې 3 بنسټونو ته ورګرځي چې هغه پرته له الله د بل چا پورې د زړه تعلق، د غضبي قوت پیروي او د شهواني قوت پسې تلل، چې همدا د ګناهونو بنسټونه او جرړې دي.
د غیر الله پورې د زړه تعلق په وجې د شرک او د غیر الله عبادت کول او د دې په څیر نور ګناهونه را پیدا کیږي له قوت غضبي څخه د قتل ګناه او د هغې نور فروعات منځته راځي او د شهواني قوت له پیروي څخه د زنا ګناه او نور فروعات پیدا کیږي. په فواید کې امام ابن قیم رحمه الله وایي دغه درې بنسټونه د الله رب العزت له دې وینا څخه افاده کیږي چې رب العزت په سورة الفرقان کې 88 آیت کې فرمایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. او هغه کسان چې الله رب العزت سره بل څوک په عبادت کې نه رابلي او نه په ناحقه سره څوک وژني او نه زنا کوي. او کوم ګناهونه چې له ټولو مخکې ترسره شوي دي هم درې دي. لومړی کبر چې شیطان وکه او د هغې په وجه لعنتي شو. دویم حرص چې له آدم علیه السلام څخه صادر شو او له جنت څخه الله رب العزت راکوز که. دریم حسد چې د هغې له امله د آدم علیه السلام یو زوی د قتل په ګناه کې واقع شو. نورونو او خویندو راځئ چې د الله رب العزت کلام او د محمد رسول الله احادیثو ته رجوع وکړو او کومه ګناهونه چې زموږ په ژوند کې موږ نه یا قصدن یا په غلطي او سهوې سره ترسره شوي دي د هغو بخښنه او مغفرت د الله رب العزت نه وغواړو. مخکې مې درته ویلې چې ابلیس ولې الله رب العزت د آسمان نه راوغورځوه، ولې لعنتي وګرځېده، ولې د الله د جنت څخه بې برخې شو، ولې شکل بدل او باطن تباه شو، ولې د الله د نږدېوالي په ځای د هغه له رټنې او لرېوالي سره مخ شه. دا ځکه چې هغه کبر وکړه، ګناه یې وکړ. ولې د نوح علیه السلام په زمانه کې د ځمکې د مخ اوسیدونکي الله رب العزت په اوبو کې غرق کړه، په هغو طوفان راغی، ځکه چې د الله د حکمونو نه یې سرغړونه کړې وه. ولې د لوط علیه السلام د قوم کلی الله د جبرائیل علیه السلام په واسطه تر آسمانه پورې اوچتوي او د هغه ځان سرچپه او الټه بیرته په ځمکه راغورځوي او په هغو باندې د کاڼو باران کیږي، ځکه چې هغو د الله حکمونو ته غاړه نه وه ایښې، د الله د اوامرو نه یې سرکشي کړې وه، په ګناه کې اخته ول. فرعون ولې الله په دریاب کې غرقوي؟ قارون ولې الله سره د کور او شتمنۍ په ځمکه کې خښوي او خسف کوي؟ دا ځکه چې د الله د حکمونو نه یې سرغړونه کړې وه. د هغه وخت د نبي خبرو ته یې غوږ نه و ایښی. نو که موږ او تاسو هم ګناهونه پرېنږدو، الله ته رجوع ونه کړو او په خپلو ګناهونو باندې اصرار وکړو، هغه عذابونه چې الله په هغو نازل کړي وو هغه به په موږ هم نازلېږي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله وایي چې بیا تاسو د الله د عذاب نه وویرېږئ چې هغه کله راشي بیا یوازې هغه کسان نه نیسي چې هغو ظلم کړی، ټول راګیروي. نو ګرانه پلاره، که ستا په کورنۍ کې ستا یو زوی لمونځ نه کوي، د الله د عذاب نه وویرېږه. ګرانې مورې، که ستا په کورنۍ کې ستا یوه لور لمونځ نه کوي، د الله د عذاب نه وویرېږه. همدارنګه زما ورونو او خویندو، که ستاسې پلار او ورونه په سود باندې اخته دي، د الله د عذاب نه وویرېږه. نو ګرانه وروره، که ته فساد نه پرېږدې، لویي نه پرېږدې، منکرات نه پرېږدې، د الله د عذاب نه وویرېږه. همدارنګه ګرانې خورې، که ته خپل اخلاق نه سموي، لنډې او تنګې جامې نه پرېږدې، غیبت نه پرېږدې، د الله د عذاب نه وویرېږه چې د الله عذاب راغی بیا به ترې خلاصون نه لرې. بهترینه موقع ده چې همدا اوس زما خبرې اورئ، خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شئ، رب ته رجوع وکړئ او وژاړئ، سر په سجده خپل رب ته کیږدئ، تر څو رب العزت درته بښنه وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او